سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. ګلالۍ کریمي بیا څه ویلي دي؟ ګلالۍ کریمي وایي غواړم د ښکلا مالکې نړیواله جایزه وګټم او د افغانستان نوم روښانه کړم. ګلالۍ کریمي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله او پیژندل شوې څیره ده، ځان د ښکلا مالکه بولي او وایي چې قوي اراده لري چې تر څو د ښکلا مالکې نړیواله جایزه وګټي او د افغانستان نوم په نړۍ کې روښانه کړي. ګلالۍ کریمي زیاتوي چې د افغان نجونو د استعداد، جرأت او وړتیاو د نندارې لپاره کار کوي او غواړي نړۍ ته وښایي چې افغان نجونې د هرې برخې د سیالۍ توان لري. هغې په خپلو څرګندونو کې ویلي زه غواړم د ښکلا مالکې نړیواله جایزه وګټم او د افغانستان نوم روښانه کړم. ګلالۍ کریمي دغه دریځ د ځوان نسل لپاره د الهام سرچینه بولي، ځکه چې د باور، زحمت او مثبت بدلون پیغام خپروي.